یو د قران مجید د تلاوت طریقه د غشوتا سو ته ما وی سحر پاس منځو کې قران مجید را واخلا یو رکو تلاوت کا دعا وکا یو رکو نشي کولې دعا آیات وایا روزانه وایا او دویمه طریقه دا ده چې کم دا غټ غټ سورتونه دي اکثر خلقو د سورۃ یاسین یادي سورہ واقعہ یادي سورہ تبارک الذی وغیرہ دا وتا یادي سحر چې کله منځو کې ستا چرته تعدیل کم په لځه کې نه بخپل ځای باندې سورۃ یاسین را واخله حدیث کی راضی وکم یو صلی چې سورۃ یاسین وایي دا سورۃ یاسین وی د هر یو سیس د فارز لدی او د قران مجید زړه د سورۃ یاسین دی ابیا وکم صلی چې سورۃ یاسین وایي یو پیرا الله تبارک وتعالى د انسان لا د لسو قران مجیدونو د ختم اجر او ثواب دا چې دی غور کی چې یو پیرا دی سورۃ یاسین وایي پکم کور کې چې بیماری په بیمار باندې سورۃ یاسین وایا الله به ورله شفا چې دی هغه ورکی بیمار دی د مرګ په حالت پروت دی حقیقی نه مرګ نږدې شوی دی سای نه خيږي ځن کدنې دی کینا ورته سورۃ یاسین وته شروع کا سب دینه په قلار باندې چې دی هغه وسی او بل یو عجیب وظیفه درته خیمه د چا چې رښتې نشته دی زنانه زما د आवाज اورې کدی کې داسې الکان وی چې د رښتو پته ما باندې دي کوشش کې نه میلاويږي وتا سورۃ یاسین وظیفه کوي الله روزانه سورۃ یاسین وایي د دې برکت د الله ستاسو د خوخي رښتا چې دی هغه درکې نو چې سحر زمونږه موږ د مانځنه فارغ شو زیات نه زیات چې په قلاره وایو لس منټه دی په ولګي چې کوم یو سړی سحر سورۃ یاسین وی الله تبارک وتعالى د انسان ذمہواری واغسته د کارونه د کارونه به الله خامخا چې دی هغه بیا پوره کوي په لس منټو باندې زمونږه سکیږي چې دا مونږه قران لچې دی هغه ورکو د دې سره سره ماخام مونږه منځو د ماخام د مانځه مونږه سوکو سورہ واقعہ د دې تلاوت دا د مالداري صورت ته دا د پاکه د ختمېدو صورت ته دا صورت وظیفه کې الله تبارک وتعالى بستاسو د رزق بند دروازې په تاسو باندې چې دی هغه کولاو بل حدیث کې راځي وکم یو انسان چې سورہ اخلاص چې دی یو انسان وای لس پیری دی وای وی د د لپاره په جنت کې یو محل تیار شي سورہ اخلاص خو پیژنې کنه دا څه کسان دوی چې دا نوم ډېر غټ دی دا قل هو الله احد سورۃ توایخه او تاسو الحمدلله ټول دا په مانځه کې وای نو په دې سورۃ هم لګي لس پیری د مانځه نه وروسته یو فضیلت دا دی چې لس پیری دی وای یو بنگلا لس ته پس نوري وای دعا لس ته پس نوري وای درې بنگلې بدل الله جنت کې درکې او بل یو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ودا سورہ اخلاص دا د قران مجید ثلث یعنی درې مدیسه دا یو پیره چې دی وې داسې شو چې لس سپاره دی وې دو پیره چې دی وې داسې شو چې شل سپاره دی وې او درې پیره چې دی وې داسې شو چې قران مجید دې چې دیغه ختم کو نو کله څه نشي ویلې درې خو ویلې شي کنه درې پیره وایي بل یو کتاب میں کو داغه کې د سورہ الهاکم التکاثر فضیلت لیکلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته فرمایي چې دا داسې یو صورت دی چې دا د زور آیاتونو برابر دی الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر دا صورت د قران مجید د زور آیاتونو چې دی هغه برابر دی یو بیرته وې داسې شو چې د قران مجید زر آیاتونه د تاسو د تلاوت د دې وجه نورونو چې مونږه هر ټیم زمونږه جبه دا په قران مجید
داغي په تلاوت باندې چې دی هغه سی ودا کړی وي ماسختن چې کله سمولو سوره تبارک الذی وکم سړی چې دا سوره تبارک الذی وای دغه انسان باندې به د قبر عذاب ني دی به الله د قبر د عذاب نه محفوظ کی دا نجات والا صورت ته دا خپل لستون کې لجدي غسور کی نجات او خلاصي ورکی قرآن مجید په تلاوت کې الله ډېر صحیح خي او کاش چې مونږه نن دا قرآن را واغست نن مونږ قرآن پرې خېدي